مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه واقع لیک یو بوډا سړی په لاره روان نیک عمله سړی دی خو غریب دی بېکته دی او بېڅوکه دی په لاره باندې روان دی یو ښار ته ورننوت پخوا په زمانه کې په دې ښارونو کې به دروازې لګېدلې وو چې ماښام به شو نو دروازې به بندې شو زموږ د دې پېښور ښار هم دروازې دا کوواټۍ دروازه ده دا شنغرۍ ده او دا لاورۍ ده دغرنګې د هر ښار به خپلې دروازې وي د شپې به یې دروازې بندې کړې او چې کله سهار به شو نو دروازه به کولو شو دا بابا د غریب کاکا روان دی چې ورغې اوس ورځ ده او د ښار دروازې بندې دي خلک پلین او په قطار کې ولاړ څاروي هم ولاړ دي اسونه هم ولاړ دي انسانان هم ولاړ دي ټولې دروازې بندې دي نو دې بابا د چا نه تپوس هلکه وایي دا دروازې ولې بندې دي دا خو ورځ د شپه نه ده وایي دا بادشاه اعلان کړی او دروازې بندې کړي ته هم دلته په قطار کې ودرېږي چې دروازه کولو شي نو نوځو به ښار دې ورته وایي بادشاه ولې اعلان کړی وایي د بادشاه نه باز تښتېدلی او بادشاه اعلان وکړه چې څومره د ښار دروازې دي دا ټولې بندې کړه چې دا باز چې د بار ونه ځي چې کله د بادشاه باز پیدا شي د هغې نه پس به دروازې کولاویږي مونږ خلک به دننه ځو نو دې بابا لږ ځان له شي او سوړه سویلې وکړي وایي خدایه عجیبه خدایي دی ده او عجیبه نظام دی او سړی کې هغه شکوه راله هغې ګیره راله او عجیبه نظام دی عجیبه بادشاهي دی ده زه غریب یم فقیر یم ټوله شپه ستا عبادت کوم او د ورځې ستا روجې نیسم نو خدای زما دغه حال دی چې جامې مې لیدلې دي سپلی مې نشته او جامو ته ټوپلې لګېدلې دي پرتوک ته پنسو ته ټوټې لګېدلې دي د روزې درک مې نه لګي سرتور سرخي او خوا بل خوا منډې وه او چې دا بېوقوف بادشاه دی چې باز تم دروازې بندي نو هغه له د خدای بادشاهي ورکړی اوس باز چې تښتي نو په دروازه تښتي که په هوا الوځي دروازې بند دی که څه پي هر دروازې هم ته باز ته بندې که د جومات دا ګیټ بند که دلته یو پرده مو لګوه او چې باز تښتي خو بره په هوا والوځي خبره ختمه شوه باز خو څه ګډه چیلی نه چې په دروازه به ټوپ وایي دا د جهان خر او قمقل بادشاه دی چې دومره خو د عقل کار نه کوي په دماغو کې خاشړه پراته دي دماغ پکې مازغه نشته چې هغه ته یې باز ته هم دروازه بنده کړې دا قمقل نو خدای دې قمقل لري بادشاهي ورکړه او ما غوندې سړی چې ټوله شپه ورځ ته عبادت کوم روجې نیسم سروالې بروالې ګرځم سپلی مې هم نشته جامو ته مې هم ټیکلې لګېدلې دا ولې خدای را روان شو د دریاب په غاړه یو ځای کې ډډه ولګوله او اوده شو خوب ونغه تل ستومانه خولې پې میږ اوس چې کله دې اوده شو رب العالمین خدای پاک په دې خوب کې ویني بعضې خلک یې الله سره په خوب کې ملاقاتونه کوي د خدای د شان سره مناسب خدای پاک په دې خوب کې ولید امام احمد ابن حنبل سل کرته خدای په خوب کې لیدلی وی یو کم سل کرته مې ولید نو وی په سلم کرت مې کې سوچ راغی چې یاره که دې دله مې خدای په خوب کې ولید یو تپوس به دی کوم وی په سلم ځل چې مې الله په خوب کې ولید نو ما دې تپوس وکړو چې خدایه هغه عمل راته وښایه چې تا ته پې خلک ډېر زیات نږدې کېږي داسې شی راته وښایه چې تا ته پې سړی نږدې کېږي الله ورته وفرمایل وي زما په کتاب په قرآن څوک چې د دې تلاوت زیات کوي ما ته به ډېر نږدې کېږي نو دې ته بیا تپوس کوي بفهم او بغیر فهم وی خدایه که څوک پې پېږي او که څوک پې نه پېږي لکه بعضې سړی د قرآن په معنا پوهېږي تلاوت یې کوي او بعضې پې نه پېږي تلاوت یې کوي نو وایي که څوک پې پېږي او که نه پېږي وایي او بفهم او بغیر فهم که په مطلب یې پېږي او که نه پېږي تلاوت کوه ما ته پې ډېر زیات را نږدې کېږي شل کرته یې خدای په خوب کې لیدلی پاتې نورو بزرګانو دا بوډا بابا موده شو د دریاب په غاړه خولې پې بیږي لیدلې جامې دي بینتې دي الله ورسره خوب کې ملاقات خدای ورته ولې بند ولې پریشانه خفه وایي خدای ستا دی خدای ته حیران یې وایي زموږ خدای کې څه چل دی وایي په دې حیران یم چې هغه د جهان بې وقوف بادشاه دی چې باز ته هم دروازې بندوي هغه له دې لویه بادشاهي ورکړې ده او خلک ورته سلوټونه کوي
خلک یې ټول تابعدار دی او چې زه ستا تابعدار یم او د شپې درته تهجدونه کوم او د ورځې دله روجې نیسم نو خدای شلېدلو جامو کې ګرځو د پیزار او د سپلو د رقم نه لګي د کور او د کوټې د رقم نه لګي د ډوډۍ د رقم نه لګي الله ذوالجلال ورته په دې خوب کې وایي بنده دا خو ډېره اسانه خبره د خدای پاک دا قانون دی او دی فیصله ده چې یو کار ته کون ووایي که نه کون نو فوراً به هغه نظام هغسې کېږي چې خدای څنګه غواړي دا ټوله دنیا ده یو ساعت وایي خدای پاک دا دنیا هلاکول غواړي او کون لفظ ووایي چې تباه شه یو ساعت سره به قیامت راشي هر څه به تباه و برباد شي خدای دومره لوی طاقت او د قدرت مالک الله ورته وایي چې دا خو اسانه خبره په سکندونو کې دا کار کېږي وایي داسې به وکړو چې ته زما عبادت کوې او ما ته شپه ورځ سجدې لګي او مونځونه او دسونه او روجې نیسي داسې به وکړم چې دا بادشاهي به اوس د دې قمقل بادشاه راواله او تاله به یې درکړي ځکه ستا کې هم دا ارمان دی چې زه عبادت کوم نو دنیا ماله پکار اوس به اعلان وکړم دا بادشاهي به دې والم او تاله به یې درکړم او دا خدای کولی شي نو به نشي ګور تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قرآن حکیم کې الله فرمایي یو نه بادشاهي والی بل نه ورکړي یو نه عزت والی بل نه ورکړي او یو نه ذلت والی بل نه ورکړي دا خو د خدای نظام دی نه په خپل عطر فخر کې نه په خپل جامه فخر کې نه په خپل مال او دولت فخر کې نه په کرسۍ فخر کې او نه په طاقت فخر کې هر وخت به الله ته زاري کې او جاړې به ورته د خدای باندې کمان درکړي دا هغه ورته وایي چې دا خو ډېره اسانه خبره ده اوس به د هغه بادشاهي راوالم یو سکند فیصله ده دا به زه تاله درکړم او تاله چې کوم نعمت او احسان ما درکړی دی او ته زما کوم خوښ بندی او د شپې د سره لا په خوبونو کې ملاقات هم کوم دا نعمت به والم هغه له به یې ورکړم دا ستا فقیري به هغه له ورکړم دا روجې به بیا هغه نیسي دا عبادتونه به هغه کوي د شپې تهجد به ما ته هغه کوي او دا د شپې په دې خوبونو کې ملاقات به هم بیا هغه سره کوم ملن به یې کوم او دا ملاقاتونه به ورسره کوم او د هغه نعمت چې کوم بادشاهي دی نو ابا تاله درکړم څنګه دې خوښه ده وایي خدایه پاکه دغه بادشاهي مې نه ده پکار دغه مې نه ده پکار خو د نیمې شپې بادشاهي مې پکار عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی ولي الله زمانې تېر شوی دی او لنګر به یې چلاو داسې لنګر به چلېده چې شپه ورځ به د هغه په لنګر باندې په زرګونو خلک ناست وو په سوونو هم نه په زرګونو د نیمروز بادشاه د هغه مرید شو د نیمروز بادشاه دی مرید شو د نیمروز بادشاه چې راغی عبدالقادر جیلاني رحمت الله ته کېناسته یو خبر به وکړل تپوس وکړي دا دومره ډوډۍ چې دا خلک خوري سهار هم لنګر چلېږي او ماښام هم چلېږي دا د کمې بس خدای راولي وایي څه دوکانونه مارکېټ څه جایداد څه هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته هغه دې خو راولي او دې خوا خرڅ کېږي چې دې کلي ته واپس لاړ نو خپل وزیران یې راجمع کړي داسې کار دی چې د پیر صاحب لنګر چلېږي په زرګونه مریدان هر وخت ناستې ډوډۍ خوري خلک راځي او ظاهري سمدن نشته لہذا یو صوبه ورپسې غونډه لیکمه نو د نیمروز صوبې ورپسې مکمل ټول عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه پسې ولیکله د دې صوبې کې څومره غنم دي هم ستا د لنګر څومره جوار دی او میوه ده هم ستا د لنګر څومره ټیکس دی خلکو نه وصولېږي هم ستا د لنګر د کروڑو زرګونو روپو خبره شوه او خط یې ورته ولیکه چې صاحب دا زما غریب مرید نه دا قبول کا دا ټوله صوبه ستا شوه لکه اوس چې د صوبې زراعت څومره سرکاري مدني و یو کس دی ورکړي خط والا وررسېد چې عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دې خط راسې وکتل نو هغه مرید ته یو پین راوړه چې د پاسه ورته یو ټکي ولیک نو د خط ته پاسه یې ورته یو ټکي ولیک یو دوه شعر یې ورته ولیکل یو شعر یې دا وی ای د سنجر بادشاه پخوا دې بادشاهانو به یو تاج په دې سر تړلی وی ستا په سر چې دا کم تاج لګېدلی دی دې تاج کې چې دا کومه توره پټه ده وی که زما پړه کې ته خو لا د نیمروز صوبه یادی د ټول سنجر د حکومت او د بادشاه دومره لالچ هم زما پړه کې راځي او زما دا تقدیر او دا بخت دی خدای داسې تور کي لکه ستا په دې تاج کې چې دا کومه توره پټه ده ته زما په زړه کې
د سنجر د ټولې بادشاه معمولي غوندې سوچ راځي نو زما دا بخت داسې تور شي لکه ستا د تاج کې چې دا توره پټه ده او بیا ورته څه وایي وی ما چې کله د نیمې شپې بادشاهي ما ته میلاو شوې ده نیمه شپه کې چې پاسم او خدای ته سجده ولګوم الله ته ورو جاړم دغه بادشاهي او نعمت چې ما له خدای راکړی دی نو د هغې نعمت په مقابله کې د ټول نیمرو دوبې بادشاهي د یوې اوربشې په قیمت ما هم وانهلم که څوک وایي چې اوربشه راکړه دا در کوم یو اوربشه به هم پرې ورنکړم د نیمې شپې بادشاهي څه شی دی خدای ته فریاد کول او زاري کول او خدای ته ژړا کول نو الله ورته وایي ستا ده بادشاهي به راولم دغې بادشاه له به ورکړم او دا هغه بادشاهي به ورم تا له به درکړم وایي خدای زما توبه ده بیا به نه کوم دا چلونه کې ګور دروغ دا حقیقت دی دنیا خلق کې ایمان ته جواب را راکړي ایمان ته که د ټولې دنیا بادشاه وي او ایمان دې نه وي نو څه پې زوال لري ختمېږي مونږ له خدای ایمان راکړه مونږ له خدای پاک پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت راکړه مونږ له خدای قرآن غوندې نعمت راکړه او بیا د خدای په دې کور کې جومات د لمونځ خلک ځان لم کولی شي کور کې ښه په اطمینان کولی شي څوک به د اړو خبرې کې نه په مصله باندې کوه نه شریعت وایي وی مسلمانان لکه درونو غوندې ژوند به تېروي جومات ته راوځه په یو صف کې یو بل سره ودرېږه یو بل سره نږدې ودرېږه حدیث کې راځي چې لوګیر یو بل سره جنګېدلي وي چې ستا هغه محبت یو بل سره پیدا وي که یو ملګري جمع کیني هلکه پلان کې څه شو ناجوړه دی ورېږه یار تپوس خو به پلان کې ولې راونوته یاره مړ دی ورېږه جنازه خو به وکړو نو دا جومات د ټولو مسلمانانو د اتفاق یو مرکز وي او قرآن حکیم کې الله ذوالجلال فرمایي چې کم سړي جومات جوړوي د خدای د رضا دپاره دا پکې شرط دی د خدای د رضا دپاره جومات جوړوي وی تاسو ګوی وکړئ د دې سړي متعلق چې دا مسلمان دی ځکه چې کوم سړي مسلمان ني هغه منافق یا کافر هغه په جوماتونو پیسې نه لګوي نو ټولو نه مخکې خو دا خبره ده چې ستاسو دا جومات خدای پاک جوړ کړه خدای پاک دې ستاسو دپاره مبارک خو ګوره نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به جوماتونه جوړېږي دا د پیغمبر علیہ السلام وینا ده مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وی جوماتونه به غټ غټ بلډینګونه به جوړي لنټري به جوړي لوی لوی منارې به لیکن هدایت په پکې ګوري نه دین به پکې نه خلک به فخرونه کوي زما خشته جومات دی بل به وایي زما خشته جومات دی ولې راشه وګوره زما ډېر خشته جومات دی نو پام کوئ چې ستاسو د جومات هغسې جومات خدای ونه ګرځوي چې دی کې تاسو مونځ وکړئ جومات جوړ شو اوس مونځ به کې وکړئ شوق سره خدای به باندې نعمت وکړي احسان وکړو هسې هغه احسان خدای ګورې په خپل قهر هم بدلولی شي مونځ به پکې کوئ یوه بل د امام نه پکې استاد نه پکې دین زده کړئ قرآن زده کړئ حدیث پکې زده کړئ ماشومانو ته دین تعلیم ورکړئ چې دا جومات ستاسو د دنیا او د آخر د فایدې ذریعه وګرځي هسې نه چې د قیامت پر ورځ د دې جومات دا دیوالونه او دا خښتې د خدای په دربار کې په تاسو ګوی ورکوي چې خدایه زه خو دې قوم کې جوړ شوی خو ما کې دې قوم ګوري مونځ نه دی کړی ما کې سبق نه دی ویلی ما د قوم عبادت نه دی راغلی نو خدای دې ستاسو د جومات دغسې جوماتونه ګرځوي چې ستاسو د هدایت ذریعه وګرځي